تازه له هرات زلزلې وروسته یو ډیر لوی خطر را روان دی. دا چې دا خطر څه دی ملګرو، که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په مکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان په ځینو سیمو کې د ورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکول شوی دی. د افغانستان په ځینو سیندونو کې سبا د اوبو د کچې د لوړېدو اندېښنه شته چې سیلونه به ورسره وبهیږي. د هوا پیژندنې د یوه شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن شپه او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه وورېږي. د طالبان د اوبو او انرژۍ وزارت په پنجشیر، کونړ، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کابل، بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبر ورکړی دی. دې وزارت هغو خلکو ته چې په دې ولایتونو کې د سیندونو او زوړونو څنګ ته ژوند کوي خبرداری ورکړی چې احتیاط وکړي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې.